په روزګان کې 80 سلنه وګړي له مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شوي. د روزګان ولایت د معلوماتو او مخابراتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا 80 سلنه وګړي د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو څخه برخمن شوي دي. د دې ولایت د معلوماتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس مولوي زین الله فاروقي وایي چې په تیرو څو کلونو کې په مرکز او ولسوالیو کې 200 مخابراتي انتنونه نصب شوي. خدمات رسیدلي دي په سر کې 80% روزګان ولایت خدمات رسیدلي دي چې هغه هم انټرنیټي خدمات هم ځایي خدمات. ان شاء الله په روزګان ولایت کې تقریبا 200 سایتونه د مختلفو شرکتونو د لرو چې دا د امارات پر اتاک سره په روزګان ولایت کې 15 شرکتونه فعالیت کوي چې په یوه شبکه کې انټرنیټي خدمات نه او په محدود سیمو کې یو څو انتنان فعال وو. په همدې وخت کې هم خلک وایي د پخوا په پرتله د ولایت ټولو برخو ته مخابراتي خدمتونه رسېدلي او د ولایت ډیره برخه اوس مهال له مخابراتي خدمتونو برخمنه شوې. دوی له اسلامي امارات غواړي چې د ولایت هرې سیمې ته مخابراتي خدمتونه ورسوي او ترڅنګ دې د خدمتونو قیمت او کیفیت ته هم پاملرنه وشي. فعلا خو خدمتونه مرته کړي دي، شکایت تلیفونونه وختي چې په زرخانه کې ویلا کار نه کوي. اوس یعنی زرخانه د کتازه کې هغه لړۍ ارزای شي شکار کې یعنی نیر سلا کار اته په زرخانه کې اخستل شي. پنځونه در په خوا پورې وختم خیر موسم کار نو راجستر باز راجستر کړم نه مګر ورنځونه نه دي سره کار په کو ولا د په خوا په چیر مخته کړی دي نو د ګرځین خوشاله نه دي بازار کې اوسیدونکو ګرځین خوشاله نه دي. هم دا چې دا دغه برابر پراخه سي نه دي نوریم سډيري سي دغه شبکې. په ورته وخت کې د روزګان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین ډاډ ورکوي چې په 1405 کال کې به د روزګان پاته 60 سلنې برخې ته هم مخابراتي خدمتونه ورسوي. دوی وایي د نور ولایتونو په پرتله په روزګان ولایت کې د مخابراتي خدمتونو فعالیتونه با کیفیته دي. په نوي کال کې د 1405 کال کې چې کومې ساحې خدمات نه دي ورته رسېدلي هغو ته خدمات ورسېږي. نو دغه موږ د نوي کال دپاره سروېګانې کړي چې هغه 55 نقطې موږ انتخاب کړي دي د مرکز سره مشري کړي دي. انشاءالله شاش کال به نظري ورکړو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارات له واک ته رسېدو وروسته د روزګان ترڅنګ په نږدې ټول افغانستان کې مخابراتي خدمتونه پراخه شوي دي. اسلام الله ولس معلومات رادیو روزګان.